د پېښور پراپرټي ډیلرانو ټولنې په پېښور پریس کلب کې یوې راټولېدنه کې د حکومت لخوا د ټکسونو زیاتوالي په تړاو اندېښنه څرګنده کړله او له حکومت څخه یې د دې مالیاتو د کمښت غوښتنه وکړه. مین خبره دا د جولای نه شروع ده او د جولای په دې په وجه باندې دا داسې ده او د دې نه علاوه د امن و امان خبره بالکل ده. د امن و امان سیاسي استحکام خبره ده چې کله په ملک سیاسي استحکام نی نو انویسټر پیسې نه راوباسي. دا دویم حال دی. خو لومبۍ مسله چې کومه دا زموږ د ټکسونو ده او دا صوبایي حکومت موږ سره زیاته وکړو، وفاقي حکومت موږ سره زیاته وکړو. د دوی په وینا په هیواد کې توپیري چلند د دې لامل شوی څو د خیبر پښتونخوا خلک له کړاوونو او ستونزو سره مخ شي. په وینا یې په پنجاب کې حکومت خلکو ته اسانتیاوې برابروي خو دلته پښتونخوا کې ستونزې یې مخ په زیاتېدو دي. زمونږ د صوبه دی یو ټیکس فری زون ډیکلیئر کړی وي چې مونږ یې د ټکسونو نه مبرا کړی وي نو ولګې د هغه نمونه ټکسونه د ټول ملک سره یو شان په مونږ باندې مسلط کړه چې نن زمونږ ښه ملګري ټکسیان چلی، نن زمونږ ښه ملګري فروټ خرڅوي او سبزیانې خرڅوي. دوی د هیواد له وزیر اعظم څخه غوښتنه کوي چې حکومت یې د 2014 کال جولای له لومړۍ نیټې د کورونو د پلور او د مکانونو او مارکیټ د ټرانسفر ټکس 1% کړي او که حکومت غوښتنې ونه مني نو دوی به په اسلام آباد کې پرلت ووهي. له کمرمین محمد خالد سره نجیبه سباون، وحدت نیوز، پېښور.